کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ د الله د پیغمبر صحابي دی. د فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو ځل وفرمایل چې نږدې راشئ. موږ نږدې رالو. د الله تعالی پیغمبر د منبر لومبنی پړوی ته راوخوتو او وی چې آمین. بیا دویمه پړوی ته وخوتو بیا وی چې آمین. او بیا دریمه پړوی ته وخوتو بیا آمین وی. دا صحابي فرمایي چې موږ ته تپوسو کو د الله پیغمبر یو داسې ناشنا کار دی وکړو چې دا د دې نه مخکې نه و کړی. موږ د دې په حقیقت باندې پوهه کا. نو د الله پیغمبر وفرمایل چې دا جبرائیل علیه السلام راغلی و او د الله نه دعا کوله او ما چې په دې ړومبی پوړی باندې قدم کېښودو نو ما ته وی چې امین ووایه. نو څه دعا مې وکړه؟ هغه دا دعا وکړه چې ای رب العالمین په کم نارینه او زنانه چې د رمضان میاشت راشي او د رمضان د روژو د تراو د عبادتونو په وجه باندې الله ونه بخي نو دا نارینه او زنانه دی الله تباه کړي. نو محمد رسول الله فرمایل چې آمین. نو سم خیال دی چې جبرائیل خیری او د الله د پیغمبر آمین نو الله به قبلې کنه به قبلې. نو ځان له سوچ کوم چې سينو دا روزه تیر شو خو اسنه چې پای خلکو کې الله حساب کی چې چا په بارک جبرائیل خیری کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین ویلې دی چې الله دې دا بنده تباہ او برباد کی. او عزتمند داسې د الله بندگان شته دی ګوره چې په دې میاشت کې کېدې شي چې الله او ته یو روزه نه نصیب کړي. داسې د الله بندگان شته چې یو تراویح نه ده کړي، قیام اللیل نه ده کړي، قرآن سره چېرته ملاقات نه دی شوی. نو بد قسمت دی د الله د پیغمبر آمین دی او د جبرائیل خیری دی. نو خامخا به هلاکیږي او تباه کېږي به. وی دویم کار وی دویمې پړوی ته چې وختم نو ما ته وی چې الله رب العالمین دی هغه نارینه او زنانه تباه کی چې ستا نوم واغستی شي او په تا باندې څوک درود ونه وایي. چې دا نوم واغستی شي د محمدو نو درود به په وی چې صلی الله علیه و آله وسلم. ستا درود نوم واغستی شو او دی دومره شوم دی چې د پې درود ونه وی نو الله دې دا نارینه او زنانه تباه کړي. نو ما وی چې آمین. او بیا درېمه دعا یې وکړه چې رب العالمین دې هغه نارینه او زنانه تباه کړي هغه کس دې الله هلاک کړي چې د مور پلار یو یا دواړه د بوډاوالي په حالت کې بیا موندو او د هغې د دعاګانو په وجه باندې دی الله جنت ته بونو ته الله د جهنم د اور نه بچ نه کو. نو ما وی چې امین الله دې دا دعا هم قبوله کړي. نو خوش قسمته خلک عزتمند هغه دي چې د مور پلار قدر یې کړی دی، د مور پلار عزت کوي، احترام یې کوي. او دا احترام او دا عزتو دا د الله تعالی د حکم پیش نظر کوي ځکه چې الله فرمایي انشکر لی ولوالدیک، زما شکر ادا کو او د مور پلار قدر کوا. او الله رب العالمین فرمایي زما عبادت کوي وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه سلوک کوي. نو دا حدیث عزتمند یو ویرونکی حدیث دی په دې باب کې چې د رمضان میاشت تېره شوه هسې نه چې موږ پکې هغه اعمال نه کړي چې د الله رحمت په جوش کې راشي او موږ ته بخښنه نصیب شي. او په دې بدقسمته خلکو کې الله شامل نه کړي. الله دې په دغه سپېرو بدقسمته خلکو کې نه حسابوي.